روان یو له خیره سره سایه ازار ته له خیره هغه ډوډۍ به راوړې ده انتقاله وي او باره وي تر پایه پورې زموږ ملتیا وکړي د دې سیاسره ورکه ده او سیاسره یې اوبه وړې ده ځای نه دی معلوم چې کوم ځای پیدا کړو د ستړي ژوند به درته څه ووایم الحمدلله ثم الحمدلله نن 15 تاریخ د 15 میاشتې 2024 کال یاد ځای برکې ولسوالۍ سایه هزار قریې ته ځو د زرو پیکجې خوراکي تیار کړي الله دې د خپل رضا وګرځوي او د دې کورنۍ ته شهیدانو ته جنت فردوس کورنۍ ته د زړه صبر الله رب العزت دې د خپل خزانو نه مرسته او کومک وکړي موږ په ټولو افغانانو په درد باندې دردمن یو الله دې په افغانستان کې او د نړۍ په ټولو مسلمانانو باندې داسې پیښې نه راوړي چې مسلمانان پې دردېږي تر پایه پورې زموږ ملتیا وکوي هغلته ګاډي نه شي تللی کوشش کوو چې دا هوایي انتقال کړو او هر یو کورنۍ ته یې ورسپارو هر یو کوچنیانو ته رویا هیڅ پوښتنه مه کړه بس دې خوښوایم خوښیم کله یارانو تا ته زه اوس وایم زړه مې په زړه باندې سلګکې کوي بس دې نو بس نو راځه څه نه وایم کتو کتو باندې مې سترګې درد کړې د چا تصویر ته روان یو له خیره سره سایه ازار ته له خیره هغه ډوډۍ به راوړې ده انتقاله وي او باره وي تر پایه پورې زموږ ملتیا درد کړې د چا تصویر ته داسې ځیر یم زه نه یې لیدی شم نه به ووینما پخپو تړلی په زنځیر یم زه د ستړي ژوند به درته څه ووایم رویا هیڅ پوښتنه مه کړه بس دې خوښوایم خوښیم کله یارانو تا ته زه اوس وایم زړه مې په زړه باندې سلګکې کوي بس دې نو بس نو راځه څه نه وایم خاورا کې پروت یم چارا پورته نه کړم د یو ملنګ سړي تصویر یم زه خاورا کې پروت یم چارا پورته نه کړم د یو ملنګ سړي تصویر یم زه څنګه کړم هېر هېڅ هېرېده نه لري په شپه او ورځو دا زموږ او ستاسو افغان بچیان دي دا زموږ او ستاسو د افغانستان دي دا ګورې ښایسته ښایسته ماشومان دا ګوره څونه ښایسته ماشومه ده دا هم زموږ او ستاسو د بچو په څېر دي هغې په دې باندې رحم وکړو او د دې پښتنه وکړو دې ته تسلي ورکړو هغه تسلي هم د دې ته انرژي او دې سره مرسته ده بس څه چې زموږ په وس کې وه موږ به یې کوو نه ستړي کېدونکې هلې ځلې به کوو بس زیاتې خوبه بس ژوند تیریږي خوند بیخي نه کوي وفا زما سره مې زړه نه کوي رایادوي له ما نه تللی زړګی
یاران جفا کوي خو خان کوي حماس خپلواک یم هم دغه سیخه چش پرون ورځ 14 تاریخ و هم غذایي ډوډۍ پیکیج هم راوړي وي نن 15 تاریخ ته نن هم موږ راورسولل انشاءالله د دې ته به سپارو واقعیت د دې کورونه ټول ړنګېدلي دي او په داسې ځایونو چې دلته د کورونو هېڅ نه ښکاري او په دې ساحه کې زموږ او ستاسو دري زبان وروڼه اوسېږي موږ او تاسو یو افغانان یو تاسو په تبخکاري دا کورونه شاوخوا د دې په څېر داسې ټول کورونه چې دا خوړ او دا سیلابونه پرې اثر شوي دي د دې کورونه یې وړي دي حتی د دې د کورنۍ غړي وړي دي حتی د دې جسدونه جنازې نشته خو پاک رب ته به وایي چې یا ربه ته په دې ځورېدلي کړېدلي افغانانو باندې رحم وکړي الحمدلله د دې ترتیبات وشو دا ماشومان به تاسو ته ښکاري تاسو ته ښکاري دا هر یو کېناستو د هر یو ته به مواد غذایي پیکیج تسلیموو الا رویا هیڅ پوښتنه مه کړه دا ساحه کې نه سوړه شته نه داسې کاروبار شته نه دلته د موټرو تګ راتګ شته دی که مخکې و سیلابونه او خوړونه راغله هر څه یې ورته وران کړو نو انشاءالله هغه پیکیج خوراکي به توضیح کوو تاسو زموږ ملتیا وکړئ د دې نه نور څوک مستحق نشته موږ بلا ډېر مزل وپوری شو بیا هم ځانګړې مننه دا وایي ځواکونو نه چې موږ سره یې په لاس په کار شو او له دوی سره هغه مرسته او کومک راورسوو راځئ زموږ ملتیا وکړو د ستړي ژوند به درته څه ووایم الا رویا هیڅ پوښتنه مه کړه بس دې خوښوایم خوښیم کله یارانو تا ته زه اوس وایم زړه مې په زړه باندې سلګکې کوي بس دې نو بس نو راځه څه نه وایم کتو کتو باندې مې سترګې درد کړې د چا تصویر ته داسې ځیر یم زه کتو کتو باندې مې سترګې درد کړې د چا تصویر ته داسې ځیر یم زه نه یې لیدی شم نه به ووینما پخپو تړلې په زنځیر یم زه د ستړي ژوند به درته څه ووایم الا رویا هیڅ پوښتنه مه کړه بس دې خوښوایم خوښیم کله شی دې زیات چیت بشه وارد بشه خانه شما میران شد burada. اینا را ما کشیدن اینا ما کشیدن قبضه اینا د دې سیاست ورکه ده او سیاست یې اوبو وړي ده زه نه دی معلوم چې کوم ځای پیدا کړو پسې کوم ځای ولټوي خورا کې پروت یم چارا پورته نکړم د یو ملنګ سړي تصویر یم زه خورا کې پروت یم چارا پورته نکړم د یو ملنګ سړي تصویر یم زه څنګه کړم هېر هېڅ هېرېده نه لري پشپا ورځ به راته یاد تله